السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو خور یا یو ورور وایي موږ واده نه کوو. مثلا یو ښځه وایي زه واده نه کوم، مېړه نه کوم، او یا یو ورور وایي بس زه واده نه کوم. د شریعت نظر څخه واده نه کول دا څنګه عمل دی؟ محترمه که څوک وس نه لري د واده کولو خو ځان ته صورت دی، یا یو ښځه مثلا مریضه وي ځان ته صورت دی او داسې جوړ و روغ وي او واده نه کوي، نو پر هغه باندې لعنت ویل سوی دی. ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لعنت دې وي پر هغه نارینهو باندې چې وایي موږ ودونه نه کوو، او لعنت دې وي پر هغه ښځو باندې چې هغه وایي موږ مړونه نه کوو. نو په واده کې د دین او د دنیا ډېر مصلحتونه او ضرورتونه شته. د ډېرو مریضیو څخه سړی خلاصېږي په لکه د سترګو او زړه او داسې نور امراض. د سترګو مریضي دا ده چې په حرامو کې واقع کېږي، د زړه مریضي دا ده چې په حرامو پسې ځي. نو بل حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي واده نسبي ایمان دی، نیمه ایمان ته ورپسې پراک. نو چې نیمه واده شي نیمه تسي باره به نو انشاءالله جنت ته ولاړ شي. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت صحابه کرامو ته وویل د ښځې په حق کې چیش خیر دی؟ نو هیچا جواب نه کوي. ور علي رضی الله تعالی عنه ولاړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د لور صاحب پوښتنه وکوله چې ستا پلار داسې سوال کړی دی جواب غواړي، دې ورته ورسه ورته ووایه ورته د ښځې دپاره قبر او میړه خیر دی. نو دی چې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د ښځې په حق کې قبر او میړه خیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وتل دا خبره دې له چا زده کړله؟ ده ورته ستا د لوره څخه مې زده کړله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته زما لور حق درته ویلی دي. نو د ښځې او نارینهو دپاره واده عزت دی. په قرآن کې هم الله جل جلاله ورته وایي نارینه او زنانه میړه و ښځې یو بل ته عزت و لباس دی. نو د ښځې دپاره خاوند لباس دی، د خاوند دپاره ښځې لباس دی. نو ودونه نه کول دا زموږ په دین کې نسته. باید مؤمن واده وکړي، که د ده نسل و اولادونه راسي هغه عبادت کې هم دی په اجر و په ثواب کې ورګرځي. کنز الاعمال جلد نمبر 14 صفحه نمبر 116. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.